د مخکنی قومونو سره د الله تعالی عجیبه معامله وه. د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل چې کله به د هغې څه یو ګناه د شپې وسوله، په کور کې به وسوه، پټه به وسوله، د هغې به کوشش دا و چې زما په ګناه باندې څوک خبر نس. لیکن سهار چې به دی راووتې د کور پر دروازه باندې، د کور پر دیواله باندې به لیکلې وله چې دې سړي په شپه کې پلانکۍ ګناه وکړه او د الله تعالی پلانکۍ نافرماني یې وکړه. بیا به په ټوله کلي او ټوله علاقه کې هغه سړی رسوا او شرمنده و. لیکن د دې امت انسانانو ګناه کوي، د ورځې کوي، د شپې کوي، پټې کوي، ښکاره یې کوي، لیکن الله تعالی پر هغې باندې د خپل رحمت فرده غوړوي. بس د هغې حال نه ښکاره کوي. الله تعالی ورته یا ابن آدم سترتک ولا تخشانی، زه پر تا باندې پرده بیا واچوم، بیا یې در باندې واچوم، ته زما څه نه بیریږي. نو د دې امت انسانان چې په هر قسمه ګناه کې راسي، الله تعالی د هغې پرده خوندي کوي. ډېر ځله داسې وسي چې د دې پردې خوندي کولو سره سره الله تعالی د هغه انسانانو تعریفونه د خلکو په دماغو کې ورواچي. دې امت کې داسې انسانان هم شته چې د هغې سهار و ماښام زندګي په ګناه کبیره کې هغې غریب د ګناه کبیرې څه محفوظه نه دی، لیکن د خلکو په ذهنو کې د هغې صفت دی. څوک یې پر لاس مچوي، څوک یې پر تندي مچوي، څوک وایي شیخ دی، څوک وایي پیر دی، څوک وایي بزرګ دی، څوک وایي فلان دی. نو بیا هغه انسانان دومره په قدر باندې ورته ګوري او په عزت باندې ورته ګوري، لیکن د هغې په حالاتو چې خبر سي زما په الله قسم د هغې په سهار و ماښام کې ګناه کبیرې ځینې کېږي. هغې غریب د ګناه کبیرې څه هم نه محفوظه. چې کله د دې انسانیت ګناه ته د کائناتو ګوري چې د مځکې پر مخ انسانان څومره ګناه کوي، چې کله هغې ته د مځکه وګوري نو مځکه هم ارسار د الله تعالی څخه خواست وکړي. مځکه زه ورته وایي یا الله ما من یوم الا والارض یستأذنه ان یغرقه ابن آدم. مځکه وایي الله ما ته اجازه راکړه ان یخسفه ابن آدم چې زه په مځکه باندې ننباسم، چې زه وچاودل سم دا ګناهګاره په دې مځکه باندې ننباسم. دریاب هم ارسار د الله تعالی څخه غوښتنه کوي چې دا ډېر ګناهګاره بنده دی. ما من یوم الا والبحر یستأذنه ان یغرقه ابن آدم. دریاب وایي الله ما ته اجازه راکړه چې زه غرق کمزور باندې راواوړم، لیکن الله تعالی ورته وایي ان کان عبدکم فشانکم بی، که چیرې ستاسو بنده دی خو ته پوهېږې دی پوهېږي، و ان کان عبدی پشانی بی، که زما بنده دی بیا زه پوهېږم دی پوهېږي. زه د دې خپل بنده د توبې کښلو انتظار کوم، زه د ده د صلح انتظار کوم، زه زما طرف ته د راتللو انتظار کوم. ان اتانی لیلا قبلته و ان اتانی نهارا قبلته. که د ورځې رالی زما قبول دی، که د شپې رالی زما قبول دی، چې صرف په زړه کې پر خپله ګناه د پښیماني ښکاره کله زما قبول دی. الله تعالی دې بنده ته څه وایي ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما، که چیرې ته پر دې مځکه باندې دومره ګناهونه وکړې چې ستا ګناه د دې اسمان چت ته ورسېږي، ثم استغفرتني، بیا زما څه مغفرت وغواړې، نو غفرتک ولا ابالي، زه به تا ته مغفرت کوم، پر ما څه باک نه لري. ورته یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطایایا، که دومره ګناهونه راوړې چې د مځکې ټوله کوره په هغې باندې ډکه سي، ثم استغفرتني، زما څه بخښنه وغواړې، لاتیتو بقرابها مغفرتا، زه به د مځکې په مقدار، د مځکې د کورې په مقدار بخښنه راوړم او ستا ګناهونه به زما په بخښنه کې ختمیږي. زه دا وایم دا دومره اساني چې د امت سره کېږي په څه وجه باندې کېږي، د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د دې امت چې کوم سردار دی سید الانبیا، د هغې د شپې ژړا وه، د هغې د شپې دعا وه، د هغې د شپې فریاد و چې هغې د دې امت متعلق څه تیر کړل.